الحمدلله د اوسپنې د پټلۍ کارونه او چارې په سمه توګه وړاندې روانې دي. یو میاشت یو نیم میاشت کېږي چې د اوسپنې پټلۍ د ټولګټو چارو وزارت څخه مستقله شوې ده. زموږ تمرکز چې ده او فوکس چې مو د هغه پر کومې پروژې چې موږ وړاندې لرو په افغانستان کې، یعنې چې اوس انتقالات لرو، دې ته متوجه شو څومره وکولی شو، په څه توګه وکولی شو چې انتقالات زیات کړو تر څو پر عوایدو باندې مو مثبت اثر وکړي او خلکو ته، ځوانانو ته روزګار پیدا کړو، کار پیدا کړو. د هېواد په کچه موږ پر څلورو نقطو کې یا څلور پوینټه باندې موږ د اورګاډي پټلۍ لرو چې هغه یو پوینټ باندې یو نقطه کې موږ له ایران سره لرو او دوه نقطو باندې او دوه پوینټو کې موږ له ترکمنستان هېواد سره لرو او له ازبکستان سره لرو حیرتان بندر کې. له دغو څلورو څخه درې اوس فعاله دي، سطح فعالیت روان، انتقالات روان دي او له ټولو نه زیات صادرات او واردات سره روان دي، هغه پر حیرتان بندر باندې روان دي. همدارنګه په اقینه کې د ترکمنستان هېواد سره چې کوم موږ بندر لرو، هلته زموږ انتقالات چې 30 کیلومتره خط آهن لرو تر انقرې پورې، هلته انتقالات روان دي. هغه بله پروژه چې هغه ډېره مهمه پروژه ده چې هغه موږ ټرانس افغانستان، ټرانس افغان یا د کاسا په نامه سره، فرام ساوت ایشیا ټو سنټرل ایشیا، چې هغه له ازبکستان څخه شروع ده، پاکستان ته داخلیږي. د هغې هغه فیزیبیلیټي سټډي، هغه ابتدایي مطالعات شوي دي او د سروې دپاره، د سایټ ویزټ دپاره ټیمونه باندې کار روان دی. درې سره هېوادونه، افغانستان، ازبکستان او پاکستان دې ته آمادګي نیسي چې پر دغه لار باندې ژر تر ژره کار شروع کړي تر څو منځنۍ اسیا له جنوبي اسیا سره وصل کړي. نو د اورګاډي پټلۍ ډېره مهمه ده، بیا په خصوصا د افغانستان لپاره. افغانستان د منځنۍ اسیا او د جنوبي اسیا، نه یوازې د منځنۍ اسیا او د جنوبي اسیا، بلکې د منځني ختیځ او د شرقي اروپا په مابینځ کې یو څلورلارې باندې پروت ده. بیا زموږ په شمال او شمالي شرق کې چې کوم هېوادونه دي، هغه ټول په وچه کې راګیر دي. هغه ټول هېوادونه د اورګاډي پټلۍ ته ډېره ترجیح او لومړیتوب ورکوي. د هغو بېړۍ، د هغو کښتۍ، د هغو هر څه اورګاډی ده. له تحولاتو وروسته چې څه وخت تحولات راځي او کابل فتح کېږي، د څه وخت لپاره اورګاډی درېږي، بیا دوباره فعالیت کوي. متاسفانه په تعصب سره باید ووایم چې تحولاتو په صورت کې ځینې ناقابه اندیش عناصرو لخوا څخه یا کوم سازش و، تخریب و، یا کوم د رقابت د فکر کوم څه وجه ده، زموږ ځینې تاسیسات ویجاړ شوي دي. څومره موږ د عوایدو پروسس تېز کړو، څومره موږ بانکي پروسس تېز کړو په بندرونو کې، او څومره موږ د تخلیې او بارګري پروسس تېز کړو، هغومره به زموږ پر عوایدو باندې مثبت اثر اچوي او هغومره به زموږ تجارو او سوداګرو دپاره اساني. موږ په لومړیتوبونو کې، یعنې اولیتونو کې چې موږ په نظر کې نیولي دي، هغه دا ده چې موږ د تخریب شوي پوینټونه، تخریب شوي سټیشنونه او تخریب شوي ټریکونه یا دالې کې بېرته فعال کړو، چې هغه د نایب آباد سټیشن ده، د پورټ 5 د مزار میدان هوایي سره، چې موږ ژر وکړی شو له حیرتان څخه و د دوه نورو سټیشنونو ته هم انتقالات شروع کړو. هېوادونو حالات ګوري، وضعیت ګوري، وضعیت ارزوي. یو پله ښه رامخته شي، یعنې موږ ته داسې هیله پیدا شي چې دا هېواد به نور دا پروژه شروع کړي، په یو هفته وروسته، 11 ورځې وروسته، 15 ورځې وروسته وضعیت بیا څه بل رقم شي. نو چلنجونه شته، خو په مقابل کې اراده هم شته، اخلاص هم شته. ما 3 شرکت، 3 ارگانیزیشن هست، 3 تنظیمی جهانی هست که معاوضتشان داره. یک تفاهمنامه امضا شد، تفاهمنامه امضا شد بین افغانستان، اداره خط آهن افغانستان و ازبکستان. یکی حسابایی که گدواد بودن همراه خط آهن اداره خط آهن ازبکستان او تصفیه شدن، به نفع کشور اداره خط آهن افغانستان تصفیه شدن. اونا قائل بودن که بر ما باز اونا باید 9 میلیون دلار از 6 ماه میدادیم. اونا میخواستن، ما بر اونا میگفتن که شما مستحق 9 میلیون دلار نمیشید. بعد 6 ماه اونا برای ما بارگین داشتن، چنان داشتن که از 550,000 دیگه ما گنجایش نداریم که بر شما ایلا کنیم. و در این سفر که ما رفتیم
2,250 یعنی 2,250,000 دلار بر ماه اونا ما از نگرفتیم که یه بوده دیگه سر انتقالات اونا گفتن که کشور چین دلچسپی داره که از طریق قرقیزستان، ازبکستان، افغانستان کالا را انتقال طریق دهن انتقالات شروع کنه. قزاقستان متوجه است، روسیه متوجه است، اروپای شرقی متوجه است. ما چطور بتوانیم که ظرفیت استیشن حیرتان زیاد کنیم، پروسه انتقالات را تیز کنیم، چطور پورتای دیگر ایجاد کنیم.